وی جو بشیم څه اوس دنه پرتګو باسم په دې سرک دی راکاږم په خدای باور وکړه چې د شپې بجلی والا راواستل چې ټرانسفارمر کم ځای کې ولګو د شپې زه به تاله ووټ درکړم زه تا نه ښه ظالم سم شئ سم که سبا الیکشن شو بیا به م وګورم ما چې کوم ممبر په حق کې تقریر کړی دی داسې به مې د لاسه ودرولو ما چې کوم ممبر له تقریر کړی هغه خدای پاس کړی نه دی دا شکر دی کینې هغه خبیث سره به مې څه کول چې داسې به مې ودرولو چې ودرېږه په دې یونیورسټۍ کې مې دوه ودرولي تېرې کوي کلمې مال تېرې کوي کلمې تېرې کړې مال ووایئ چې په موږ د ښځې په 3 کاڼي طلاق چې موږ به تښتو نه ویل په موږ د ښځې په 3 کاڼي تښتو به نه ټیک شو د خدای شان ته ګوره مال بیا کلمې تېرې کوي چې دا به نه ویم چې زه به دا وکم بېنظیر یو پوسټر چاپ کړی چې ہمارا عزم غربت کا خاتمہ ہے ہمارا عزم کیا ہے غربت کا خاتمہ آج سارا پاکستان غریب غربت کی وجہ سے مر رہا ہے یا نہیں ان کا بیڑا تباہ ہو رہا ہے یا نہیں راستے پہ جاتا جاتا بم کا دھماکہ ہوتا ہے التا سخدای والے یو گئی التا پا بم کے والو زی لٹاوئی در لاندی مونگ غرق نکی کوئی شوئے وہ سب پتہ لگی او دلی کا راج امویا کوئی رونے والا نہیں مونگ خود دلی راجگان یو پا مونگ خود سوک جڑا والا ہم نشتا پلاور کی چکمہ دھماکاو شو آگے تا خبری حکومت سے اعلانو کو 30,000 روپے مڑے ور کئی اور 10,000 روپے زخمی ور کئی حکومت وقت دا اعلانو کو 30,000 روپے چکم مڑے دے غلط 30,000 لعنت پاگا چا زما زوی او زما رور او زما خز او زما بچی با پا بم کے والو زی زب 30,000 روپے علم زما پا وولی پیڑای دینا لتی خدای دی زما کور روان کی چې زب 30,000 روپے باندې خپل مڑے خرسو دا شرم دل قوم دے دا آغا زلیل قوم دے حکومت 30,000 روپے ورکی جی خیر دے کبم کی والد خیر دے جی شہید شو شہید نلم لینا صوبہ سمجھ شہید شو دا خبری زمون چی دی دا افسانی دی لکه دا افسانو کتاب سره د شپې خوب نه ورځي او دا افسانو کتاب ګوري او زړه په خوشاله دا افسانې دي تاسو راوځي او مونږ وایو تاسو یې اورئ لکه پخوا به ښځو په کورونو کې جنګنامې ویلې نو ښځې به ورته راټولې شوې او جنګنامه به یې ویله نو یو ښځې به جنګنامه ویله او نورو ښځو به ورته او د شیعو ماتم خانې ته ورشه سکینه پیاسې مر گئی دوی ورته ټول ناچي تاسو پوه شئ ګډېږئ ما خبرې ته غوږ کېدئ ګډېږئ ما زه تا ته وایم چې امام حسین داسې او ته زنده‌باد ته په ایمان ووایه پښتو کې در سره خبرې کوم مولانا صاحب جب اردو کېدای شي تاسو پې پوه شوي نه پښتو کې وایو چې خېټه د یو پړسېدلي او تیزونه بل اچوي د ده خېټه کیني خېټه ستا پړسېدلې او تیزونه زه اچوم نو ستا خېټه کیني چې څو پورې تا په خپله ټیز نه اچولی دی خوا وګوره زه تاسو پیژنم دا پولیس والا دی دا کله کله ماته وایي دي لږ خطره ده او پلانې دی ما دا قوم پیژندلی دی د انګریز جوړ کړی قانون په پاکستان کې دی هندوستان تا سره آزاد شوی دی خپل قانون دی چین تا نه رستو آزاد شوی دی خپل قانون دی هغه میزایل یې اوس جوړ کړي دي چې 15,000 میل کې به ډس کوي امریکا یې په یاره کړې ده مونږ یو غوري دغه جوړ کړی دی خیال
دا غوري میزایل هغسې شی دی لکه دا د پټاخو ډزې نه دا ماشومان دا باز په اخبار کې غوري میزایل غوري میزایل غوري میزایل دا داسې چلو یو دومره سوټه غول چا کړي یو سړي وویلې چې اوهوی دا خو به ډېر تیزونه هم پې اچولي نو دی پې کېناستو ټر 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 دا څه کې لکه ویل دا سوټه مې وکړه ویل خوار چې غول بل چا کړي او تیزونه پې تا اچې غوړي میزایل غوړي میزایل غوړي میزایلو ته وګوره د دې د شکلونو ته وګوره ایټم بم ته وګوره او د دې د شکل ته وګوره هیټروجن بم ته وګوره او د دوی د شکل ته وګوره نن ته سړک جوړولو چل نه درځي کوټ روډ های وے جوړیږي دمره دمره چینیانې ورته راوستي دي که نه او دوی ته چې وایي دا څوک دی سپرنټنډنټ انجینیر ډنډنډن انجینیر بربربر انجینیر د انجینیرانو تر اوسه سړک جوړول نه دي زده کړي دلته یو بله محکمه ده پی ډي اے ورته وایي چې د ټاپ ګڼ کپان یې په دې کې را جمع کړي د ټاپ غله او ګڼ کپان که دیوال له چونه ورکې رابش قانون دې لاس کې واغستو چونه کې نقشه دې جوړه کړې ده ورسره مجسټریټي صاحب او ورسره پولیسي ماړه خدای ته ګوره چونه قانون دې لاس کې واغستو قانون دی خزه خو چې بیا خیال کوه دا محکمې یو محکمه ما ته وښیه یو محکمه چې هغه په دې ملک کې د قوم او د ملک خیرخوا وي شته هلکه یو محکمه ما ته کله کله څوک وایي چې ته د پولیس بد نه وې د پولیس نو مال پولیس کې نه زما تره شته نه مې ماما شته نه مې زوی شته نه مې پلار شته خو بد یې ځکه وایم چې زه د 100 روپو غل ته څه نشم ویلی نو د 50 روپو غل ته ولې بد ووایم داسې ده که نه ده نو هغه ورځ مې یو مجلس کې ووي مال دا باډر او ملیشا دا هم راولئ پېښور ته چې د شپې په دې کوڅو کې ګشت کوي که نه اسې څه کوي چې ناست دي سرحدات کا پې ساتئ نو تاسو کم سرحد کی توره وکړه کشمیر کا معاملہ بھی زیر باس آئے گا میں جب امریکہ جاؤں گا نا تو کشمیر کا معاملہ بھی کشمیر کا معاملہ بھی زیر باس آئے گا 50 کاله وشو کشمیر کا معاملہ زیر باس آئے گا دومره غوندې کشمیر هم وانغسته بنګال در نه کټ شو تاسو څه توره وکړه څه توره مو وکړه نیل پاکستان در نه کټ شو کشمیر په 50 کاله کې تا پې سوونه خلک مړه کړه تا څه توره وکړه په کشمیر کې نعره تکبیر یا دې چغه کوله نو مولا پښتون مولا غرق شو نر مولا بیڑا غرقشا او د پښتون مولا بیڑا غرقشا د بجلیګر مولا بیڑا غرقشا چې تر اوسه پورې په خدای قسم که استوره وکړه استوره ورشئ په کشمیر تاسو به نه ویلي چې سل پاپړ د یو لوړ ویلي به م که نه نن هغه پاپړو در نه کشمیر قبضه کړی دی ته خو یې تېواله هندوستان تا سره آزاد دی نن خود کفیل دی نور ملکونه د دنیا وګوره ته به ټول عمر خیر راوړه امریکې خدای دې وبخه پخوا به مې خیر راوړه لندنه برطانیې ملکه الیزابت خدای پاک دې ډېره ډېره خوشحاله که ټول عمر م خیرونه غوښتي دي ته مې بله ورځ وې په ارام کښېنه ویلې ولې مالګیدړ ته چا ویلې چې دا چغې ولې وهې هغه ورته ویل خلک یارومه ویل دا ټیزونه ولې اچې ویل زه هم یارېږم
په آرام کښېنه کله یو ټلیفون کوه دا به دې څه چل کېږي دا به څه چل کېږي خو زه به په منځ کې ناست یم اول به دیګر ګناه چې پکې مړ شي خدای دا ټول پېښور مړ کړي که نه ده داسې ما وې چې د مسلمان نه زما دا توقع نشته چې هغه د امریکې نوم دی او دسه والي شته خاص کر دا غوړ غوړ چې دي دا ریګمال کړي چې دي دا د امریکې نوم دی او دسه نشي اخیستی په خدای مې دا یقین دی چې بوش به خدای کباب کوي